زما معزز و محترم و سامین و حضرات رونو د مناکحت او د ازدواج متعلقه احکاماتو په بیان کې درې بیانونه شوي دا هم د هغې بیان تتمه او خلاصه ده. دا خاوند حقوق په زنانو باندې د هغې متعلقه تفصیلي بیان شوی دی. د ننني بیان خلاصه د زنانو حقوق په خاوندانو باندې. یقینا که یو طرف ته بیبیانو د خاوندانو حقوقو ته نه دي کتلي، شریعت یې پیمال کړی دی او مخه کې ورته ډېر مشکلات راغلي دي. خو د دې بالمقابل مونږ نارینه خاص کار اهل اسلام او بیا بالخصوص پښتانه د زنانو حقوق د خور سره خوري کړي. که وایم چې څومره حقوق د زنانو دي په هغې کې په 10% کې پښتون خپلې ښځې ته یو حق هم نه دی ورکړی. نو دا به څه داسې حقوق وي چې هغه به د پلارانو نه خراب شوي وي، د وروڼو نه به خراب شوي او ضایع شوي وي. او څه زیات حقوق دي چې خاوندانو باندې د بیبیانو شته او خپلو خاوندانو بیبیانو ته نه دي ورکړي. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. رب کریم فرمای لهن د دې زنانو د پاره حقوق علی الازواج، خپلو خاوندانو حقونه دي په شریعت کې. مثل الذي په مثل د حق هغه باندې علیهن چې د خاوندانو په دې ښځو دي بالمعروف. نو لکه چې د خاوندانو په زنانو باندې حقونه شته، رب کریم وایي دغه شانته د زنانو په خاوندانو هم حقونه دي. الہ العالمین دا لوی کلام چې دې دا اشاره کوي، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي تفصیل کوي او مزید وضاحت او شرح دا غي به ائمه او فقهای کرام کوي. من جمله دا حقوقنا چې د زنانو تسپک ګوري، نو پلارانه متسپک ګوري، مورګانې متسپک ګوري. د چا چې زوی پیدا شي نو په دغه کور څومره خوشحالي وي، او چې لوري پیدا شي نو په کور کې د هر اړخ نه د چق چق اوازونه راخېږي. دا د ناشکرۍ خبرې پلاری نه کوي، مورې نه کوي، دومره څومره چې دا د کلي نورې اوزګار خېلې ښځې ورته ناستې. او یو حدیث مبارک کې هم څوک دا نشي ښودی چې چا دوه زامن داسې تربیه کړل، غټې کړل، نو دا به یې شفاعتګر وي او جنت ته به ځي. لیکن د جنتو متعلق محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم مور او پلار دوه جنکۍ غټې کړي په صحیح تربیې سره، د دغه جنکو د تربیې د وجې نه دا پلار به الہ العالمین جنت ته داخلوي، جنتي. ناول خو چې زوی پیدا شي پلار باندې حق داوي چې دا د هغه نه مالدار وي، نو دوه ګډان ته حلال کړي، حقیقه وکړي، ذبیحه نسیکه وکړي، او د لور نه یو ګډ حلال کړي. بیا د دوو وس زیات نه وي نو یو یو خودی ته حلال. نن سبا دا حقوق پلاران د بچو نه پوره کوي، او چې کوم راکې شیخان دي تنا ته حق پوره کوي نو هغه په زوی باندې عقیقه کوي، خو په لوري نه کوي. نو دا اول نه دی لور تسپک کتلی کېږي په کورونو کې، ناشکره او د ناشکرۍ په انداز باندې لور ته نگاه کېږي. بیا چې کله دا راغټه شي، پیغلتوب ته نږدې یا غټه شي، د ورکړې ټیمې راشي، د مور او د پلار د خوا نه په دې مظلومې زنانه باندې دویم ظلم دا وي
چې د دې سره مشوره نه کیږي، بغیر د مشورې د دینه دا چاته په نکاح ورکول شي. دا لوی ظلم دی. او دا داسې ظلم دی چې مسلمانان یې کوي، لا کفار نه کوي. کفار بیا هم زنانه ته د ازدواج او د مناکحت یو اجازت ورکوي چې دا څوک خوښ وي په نکاح خلی ودي. دا قانون د هغوی نه، دا زمونږ د شریعت قانون دی چې بیبي به خاوند ځان ته په خپل طبیعت باندې خوښوي، او مور او پلار به د دې یا د دې د انډیوالانو نه رای اخلي چې تاسو وپوښتئ زما دا لور دا خور چې دی په دغې کار راضي ده که نه. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي ولا تنکح البکر حتی تستأذن. پیغله جنۍ به کلم په نکاح ورکولی کېږي نه تر څو چې د هغې نه اجازت وغوښتلی شي، ستا خوښه ده فلاني خاندان کې تا ورکوو. صحابه کرام عرض کوي یا رسول الله وکیف اذنها، اجازت څه دی؟ قال ان تسکتا، چې چپه پاتې شي. بعض روایات او د فقهای کرامو آثار او نصوص په دې مشته دي چې د پښتنې په ټیم کې که یو ژړل دغه ژړام د مکر وي، دام دلیل د رضا وي. او که منع یې راوړه چې دې کار باندې زما خوښه نه ده، د دنیا مولیان او قاضیان چې راغونډ شي دا نکاح نشي تړلی، بیا نه کېږي دا نکاح. نو دغه وخت کې بیا د دې سره دا دویم ظلم کولی شي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په زمن کې چا چې جنکۍ بغیر د هغې د رضا نه ورکړي دي، نو هغه بیبي چې کله په شکایت رسول الله مبارک ته راغلي د محبوب ورته وایي جعل الامر الیها، امام الانبیاء اختیار جنۍ ته ورکړه چې دې پلار چا ته ورکړي او ستا خوښه نه ده، نو بس اختیار ساره چې نه قبل نکاح نه کیږي. هغې وی زما اجازت دی، لار ورکړې نو زما خوښه ده، خو ما دا خبره دې دپاره وکړه لکن اردت ان اعلم النساء ان لیس للآباء من الامر شیء. ما دا پوښتنه دې دپاره وکړه چې د تمام امت محمدي بیبیانو ته دا مسله ښکاره کم چې د جنۍ په نکاح کې د پلار اختیار نه د دې اختیار دی چې دا څه. رسول الله مبارک ته وی پلار مې ورکړم زما په خوښه ده، خو ما دا پوښتنه دې دپاره د صحابو د وړاندې وکړه چې دا ټول خلکو ته دا مسله واضحه شي چې دې کار کې اختیار د ښځې دی، خاوند به یې ورکوي خو مشوره به د هغې وي ورکوي. نو دا هغه دویم حق د دې د ماشومتوب نه بعد په ورکه کړې د پلار د خوا نه ضایع کي، ورکولی شي د خاوند کور ته لاړه شي. د خاوند د خوا نه حقوق ضیاع شروع شي. اول په پښتنو کې لوی حق چې ضایع کېږي د مهر نه ورکول دي. که مهر چې وټاکلی شي هغه بیا نه ورکوي، پردي حق باندې ګونډې ووهي. حیانا کې پښتنې زنانه دي خپلې غوښتې نشي. او رب کریم فرمایي آتو النساء صدقاتهن نحلا، بیبیانو ته مهرونه ورکوي د دې پاتې هبې سره. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، که په خوښۍ د نفس سره یې څه د تفریح ښودل معافي کړل خاوندانو خورئ بیا پکې ګناه نشته، پاک لذیذ دي. او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي ایما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر وكثر وليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها فمات ولم يؤدي إليها حقها لقى الله يوم القيامة وزان. کم یو سړي چې نکاح وکړه په لږ مهر یا په ډېر مهر، د نکاح نه بعد یې وویل چې دا پیسې به زه نه ورکوم، دوکه یې د بیبي سره وکړه، مړ شه او د بیبي مهر یې ورنه که، ورځ د قیامت کې چې پورته کېږي د زناکارو په صف کې به ولاړ وي، د نکاح والا صف کې به نه. نو د خاوندانو کور ته د تلو سره اول حق چې د بیبیانو ضایع کېږي نو هغه د دې مهر نه ورکول دي. چا چې مهرونه نه وي ورکړي ادې ورکړي، یا دې هغې ته سوال وکړي چې ما ته د خپل مهر معاف کا، یا اوس غریب یم ما ته یو څو شپې مهلت راکا. چا چې در باندې قرض وي قرضداري ته څنګه پسته خبره کې،
او ګونډه په نشي والے کنه غیر درنه غوښته شي نو یا ورکه پیسې یا ورته په پسته خل سوال کې چې ما ته سوره دې صبر نو دا چاند دې در باندې قرض دی دا قرض به د غرن لوړ په ځان مانی او د سوال په طریقه به د دې تاخير ته غواړي چې اوس نشته ما ته صبر بیا دا غي خوخه چې پریدي درته وکړ نه غواړي دویم حقوق چې هغه خاوندان پښتانه وغیرہ د زنانو سره پاغي کې ډېر زیته کوي عدم تزیین د نفس د زنانو نه ډول سنگار غواړي خو د زنانو د پاره ځان نه خېسته کوي چې ست بار خو خیرن شنو بیا کور ته راشي د سینې کوي چې دام غړ لري دین خو ځ خپل جامع غواړم ډول سنگار ته غواړم په دام په ما باندې حق لري ما نه بم ډول سنگار غواړي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ بویل انی لا اتزین لامراتی کما تتزین لی زخپل بیبی ته دومره ځان سنگاروم لکه دا چې ما ته ځان سنگارای او مخکې پرې مضمون باندې په احکام د مناکحت او د ازدواج کې د عمر فاروق رضی الله عنه د دورې د بعض زنانو او د نارینه واقعات تیر شوي نو دا حق دی د بیبي چې لکه څنګه تور نه غواړي چې تزیین تا ته وکړي نو ته به تزیین د هغې دپاره کوي حتی که چې د سفر نه راشي ډایرکټ به کور ته نه ځي په اطلاع ورکولو سره به هغه خبرې تر څو چې هغه رسول الله مبارک فرمایي ببرسری لږ ګمنځ استعمال کی هغه ښځه چې رانجۍ نه وي والي سترګې تورې کړي یا هغه د غواګانو کور والا چې لاسونه یې د غواګانو په غوښیانو ګندګۍ ککړ وي لږ ځان پاک کړي د هغې نه بعد دننه شه کور ډایرکټ منع نه دا د همدې دپاره چې دا نری تار د محبت د دې دواړو په منځ کې چېرته قطعا نشي ونشلي بل حق چې پښتنو کې عام خور شوی دی دا اول شپې نه ظلم شروع شي مشاورین غلط لري دی الکانو ته غلطي مشورې ورکوي چاته وایي چې کور کې به یو پیشو پیدا کړي په دې اوله شپه به د هغې نه یو شړک پورته کړي په امسا باندې یو څو ګزاره به یې ووایي چا کې دا چې نه اوچ په وچه په ناحقه به د دې نه یو څو شړکه پورته کړي دا به بیا ټول عمر تا نه یېرېږي دا به کېږي دا نه شریعت تا ته دومره حق درکوي چې په اوله شپه باندې کمرې ته دننه کېدو په ټیم کې بیبي به د سر د ویښتانو نه ونیسي ناسیه د دې سر د ویښتانو نه به یې ونیسي داسې معمولي شان به یې ځان طرف ته راکاږي حدیث مبارک کې راځي اذا تزوج احدکم امرأة فلیأخذ بناصیتها چا چې کله بیبي په نکاح واخېسته د هغې د ویښتانو دا مخکینی حصه دې ونیسي را دې کوي د دې خبرې نه خلکو پیشو مړه کول جوړ کړل او د دې نه یې د امسا وال جوړ کړل او سپېړې جوړې سپېړې نشته ویسم الله عز وجل بیا دې بسم الله ووایي ولیدعو بالبرکه نو برکت دعا دې وغواړي وليقلوا بیا دې ووایي اللهم انی اسألک من خیرها وخیر ما جبلتها علیه خدای د دې خیر درنه غواړم او خیر هغه چې تا دا پاغې پیدا کړی دا هغه ټول خیر درنه غواړم واعوذ بک من شرها او د دې د شر نه پناه غواړم پتا سره وشر ما جبلتها علیه او د شر هغه نه چې تا دا په کم طبیعت پیدا کړی الهه که په بیکاره طبیعت دې پیدا کړی دا بیکار بد اخلاقۍ نه پناه غواړم او که په نیکو اخلاقو دې پیدا کړی نو هغه نیکو اخلاقو باندې د هغې د خیر دعا غواړم چې ما سم خوش اخلاقه وچلي دا بوش د هغې نه بعد دومره حق دی ورباندې شته چې د صحابه کرامو په نصوصو کې شته چې ځان پسې به یې په 2 رکعاته مانځه ودرئ عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه یو سړی واده شپه ده نو هغه ته نصیحت کوي او چا ورته ویلي دي چې یاره دا بیبي ډېره تیزه زنانه ده چې د دې کور به څنګه جوړ راځي نو ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه شخص ته وایي هغه نوجوان ته اذا اتتک کله چې بیبي درته راغله
فامرها ان تصلي وراءك ركعتين، امر ورته وکړه چې تا پسې شاته ودرېږي 2 رکعاته مونږ وکړه. دا د شکرانی مونږ بتمو کې وې ایمان شاته ودرېږل ته مونږ وکړه. او بیا د څه دعا وغواړه چې اللهم بارک لي فی اهلی وبارک لهم فیا، خدای ما ته په دې بیبي کې برکتونه واچوا او دوی د پاره په ما کې برکت واچو، زمونږ دا کور د برکت نه ډک. دا دعا پی وغواړه. نو دا هغه حقوق دي چې پښتنو د دینه پښو مړ کول او د سپېړو وال جوړ کړي نه، فقط مخکې ناسیه د سر نیول او په 2 رکعاته مانځه باندې ورته امر کول، دغه عمر حق تا پښته چې دا ورته وي. نفل خو ته په زور په نشي کولای، خو په دې شپه ورته ویلې چې 2 رکعاته وکړه. بیا کم حضرات چې داغی 2-3 زنانه دي، 2-3 بیبیانې کړي دي، هغوی د پاره ازدواج په یوه شپه کې بیبیانو 2-3 تتلل، نو په هغې کې دوی د پاره دا پکار چې د یوې بیبي نه بعد اولامبي د هغې نه بعد چې کوم دی د بلې بیبي کوټې ته لاړ شي. که بیا د هغې وس نه کېږي نو اودس خو دې وکړي. اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود، نبی علیہ السلام یې څوک بیبي ته ورلل اراده یې د بلې بیبي ته ځي، فلیتوضأ بینهما وضوءا، په منځ د دواړو کې دی اودس وکړي. او په دویم روایت کې دا راځي چې رسول الله مبارک په چې کله اراده دا لرله چې مختلفو بیبیانو کوټو ته به لاړ شي، نو په منځ کې به یې غسل وکړه، بیا به بلې کمرې ته لاړه. نو یو شخص ورته وایي یا رسول الله لا تجعله غسلا واحدا، 2-3 بیبیانو تطلو نه بعد چې یو غسل وکړي نو دا بس نه دی. نبی علیہ السلام وایي هذا ازکا واطیب واطهر، چې غسل کېږي او بیا بلې ته ځي دا ډېر پاکیزه دي، دا ډېر ښکلي. دا خو هغه چې د چا 2 خاوندان. اخلاقو متعلق د بیبیانو سره شریعت دا وایي لوبي کول چې کم دی لهویات وغیرہ دا جایز نه دي، لیکن د خاوند د پاره د خپلې بیبي سره لوبي هم روا دي. ملاعبت، او دا ملاعبت په هر حال کې چې وي جواز لري. رسول الله مبارک علیہ السلام فرمائی کل شیء لیس من ذکر اللہ لہو ولعب، ہر شیء چې ذکر اللہ نہیں دا لہویات دی لعب دی، الا یکون 4 صلور سزنا دا پاغا گناہگار او دا گناہ نا ڈک لعبو کی نہ داخلی گی، اگر کلو بھی دی خو گناہ نہ دا. ملاعبت الرجل امراته، لوبی دا انسان دا بی بی سرا دا عفا دی، دا پا غفلت کے نرازی همدا سے چې تناس ته ذکر نه کې دا تیم ستا په غفلت کې حسابېږي، دا غفلت په خپله یوه ګناه ده چې د خالق ذکر پکې ولې نه کې. لیکن 4 څیزونه رسول الله مبارک مستثنا کوي چې یو لوبې د انسان دی د بیبي سره، وتأدیب الرجل فرسه، بل یو انسان اس غلی او د اس چل یادی. ندی کې د نیت خبره ده، کده پکې نیت د جهاد کړی وي نو دا جهاد دی. بیا گاڑے ته یادې ستانیت دارې چې زه جهاد کې استعمال کړی شم، دا ته جهاد کی حسابي. ومشي الرجل بین الغرضین، منډه د انسان د 2 نخو په منځ کې، 15 کسان خوشي شوي دي هدف ته به څوک په منډه رسېږي. دا منډه په دې کې د انسان د وجود ورزش او د جهاد د پاره تیارې ده، کنه ته خپل کې دا په ذکر کې حسابيږي، دا غفلت نه دی، پدې مؤاخذه نشته دی. وتعلیم الرجل السباحه، او بل لامبو یادول، ای کوم نیت د جهاد او چې دا ماته په بعض صحنو کې پکار راځي. نو دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم څومره لوی شخصیت، امت د پاره معلم راغلی دی. وګوره بیبیانو سره
په کوم انداز اخلاقو کې چلیږي او موږ څه کوو. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی والله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بالحراب في المسجد. قسم بالله زما د کوټې په دروازه کې رسول الله مبارک ولاړو او د حبشو صحابه کرامو په مسجد کې دننه د نیزو لوبه کوله. مسجد خو عبادت ته جوړ دی، لیکن یو سړی په مسجد کې دننه ټریننګ د جهاد کوي، نیزي یو ډال لاس کې نیولې ځان بچ کوي، بل په گزار کوي، دا په مسجد کې دننه روا دي. ټریننګ د جهاد. نو حبشو صحابه کرامو په نیزو باندې لوبي کوي، یعنی ټریننګ د جهاد کوي. ما ته رسول الله مبارک ویل د دې لوبو سیل کې ما ویاو ورسول الله صلی الله علیه وسلم یسترنی بردائه. امام الانبیاء علیہ السلام ما ته د خپل صادر پرده کو او شاته ز پټ کړم لانظر الى لعبهم چې د حبشیانو د لوبو وګورم چې ټریننګ څنګه کوي. بین اذنه وعاتقه ما خپل سر راواخسته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام داوګه او غاړه دلته شاته ودریدم دي ذکر راته نور صادر پرده کا د دې جنب ما قتل حتی اكون انا التي انصرف. هغه وخت پورې رسول الله مبارک ولاړو سو بچ ما ویل چې بس د زمان اور بس دی د بنو ویل چې زدر نظم نه زب چې ستړي شم په دې سیل باندې بیا بدارانه لاړ. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو سره اخلاق دي، ملاعبت دي. یو ځل رسول الله مبارک ورته وایي ګوره امام الانبیاء بیبیانو سره څه اخلاق کوي. انی لا اعلم اذا كنت عني راضيه واذا كنت علي غضبي. اے عائشہ بیبی ته چې مان کله مرور هم زدر باندې پويګم او چې کله مان خوشاله هم زدر باندې پويګم. فقلت من اين تعرف ذلك یا رسول الله په ما څه پويږي چې کله مرور هم. فقال اذا كنت راضيه فانك تقولين لا ورب محمد واذا كنت علي غضبي قلت لا ورب ابراهيم. چې کله تمانه خوشاله نه چې خبرې کې او خبره وای چې نه د سیندا نو د خبره کې لا ورب محمد دا محمد صلی الله علیه وسلم پر رب مې قسم چې دا خبره د سیندا نظمانو ما خلی رب محمد وای. او چې کله مرورې نو بیا د خبره کې چې لا ورب ابراهيم د ابراهيم عليه السلام پر رب مې قسم چې د سیندا چې ته د ابراهيم عليه السلام نوم واخلې او زما وانخلې نو زه پوه شم چې دا مرور دا سیدا باندې د بل فخر. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان سره د حدیث نوم ته اخلاق کار کیږي. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وائی انها كانت مع رسول الله في سفر وهي جاريه. یو ځل یو سفر کې د محبوب سره مرګري ومه پلا رتلو د دې سفرونو د غزاګانو غزوی ته وېزم ځان سره بوتلمه. قالت لم احمل اللحم ولم ابد. دا داسې وخت چې زما دا بدن غټ شوی نه و غوښه راکې نه وه وچکلکه جنۍ ومه. فقال لاصحابه تقدموا فلا ربانې صحابه کرامو ته امام الانبیاء وایي ځئ تاسو مخکې شئ ځئ ټول مخکې لاړ شئ. ټول صحابه کرام یې ښه مخکې ولېږل ویې زه دا یوازې پاتې شو په دشته کې. نو ما ته یې وایي چې تعالي اسابقو کې راځه دا صحابه مې دې دپاره مخکې کړل چې ما ورته منډه وهو چې ته مخکې کېږې که زه مخکې کېږم. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبي سره اخلاق راځه چې منډه ووهو. فسبقته على رجلي وی دواړو منډه کړه نښه مو ښوده چې هغې فلاني ځای پورې به مسابقه وي. وی چې منډه مو شروع کړه وی زه پې مخکې شوم ځکه زه وچه ومه چې هغه شوي نه ومه دې وخت کې چې مقابله م شروع کړه نو ما وګټله. نور سپوږمۍ دا ستا رخسار ته نه رسیږي نور سپوږمۍ دا ستا رخسار ته نه رسیږي ستا د حسن سو مقدار ته نه رسیږي. بهارونه خزانونه به ډېر راشي بهارونه خزانونه به ډېر راشي مدینې دا ستا بهار ته نه رسیږي. دا کسر بتاو ستا د کیسه خوانۍ شاته په کباړي بازار کې په اهل سنت والجماعت کې سټ مرکز کې د فیض الله او اسد الله سره هر ساعت ملاويږي. ما غوښه کړې وه ونسیتو هغه زړه خبر مې یاده وتلې وه چې ما ودګنې یو ورځ منډه والې ده. بیا ورسره په یو سفر کې ووتم. صحابه کرامو ته وایي تاسو مخکې شئ ځئ ټول یې ښه مخکې ولېږل. وی ما ته یې وویل تعالي اسابقو کې راځه چې دواړه منډه ووهو. ونسیتو الذي کان هغه زړه خبر ما نه یاده وتلې وه
او دی وخت کې چاغو ما ورته ویل کیف اصادقک یا رسول الله وانا لا هذه الحال زبتا سره څنګه منډه وامه خو ګوري چې چاغه یم منډه نشم واله وما ته وی چې لتفعلن خاما قال تفعلن را کار بکې منډه وهیرا سره وی چې منډه مواخستا فسبقني محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مخکش فجعل يضحك چې خلر لاړ هل ترى تولاړو ما ته را کتلو خندلې او راته ویل چې هذه بتلك السبقه اي ورسره مخکشي بدل مې درنه واخسته دا غي بدل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق د بیبیانو سره د حدیث نمنګ تاسو ته ښکار کیږي یو ځل رسول الله مبارک راغی د غزوه د تبوک نه یا د حنین نه عائشہ بیبي مبارک وایي چې زما کوټه وا او پرې کوټه کې هغه مخفي شانت خزان خانه جوړ کړی دروازه یا پرده او ته پرتای بعضی ضروری سامان پاره کې دن نګدي هغه تسهو وای په عربی کې وی بعد راغین چې بعد راغین نو دا پرده د سوچه تکله فحبت ريح فكشفت ناحيه الستر عن بنات لعائشه لعبا دا پرده بعد چراغ نو زما دا کمره کې دننه چې بل وړه کمره وا دا هغه دا پرده چې و هغه کې دننه زما ګډیانې پرتی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وی زما ګډیانې پرتی دای ولید ما ته وی ما هذه یا عائشہ تو دا څه شي دي قالت بناتی دا زما لورګانی دي عائشہ وی ورته وای دا ګډیانې چې کم دي دا جنکو د پاره دا روا دي تصویر ناروا ده دا صرف د جنکو د پاره د ګډۍ په شکل کې ک جنې جوړې څه دا روا دي شریعت د دې جواز ورکړي دی علت پکې څه شی دی تاسو به یو الکم نه لیدل چې هغه د ګډۍ لوب کړي دا ټول جنکې کوي او دې کې د ماشومانو د تربیه تعلیم وی دا اوس نه پدې عادت چې ماشوم تربیه کول غواړي نه دا جایز دي ما ته وی دا څه شي دي ما وی دا نو زمال ورګانی دي ورا بینهن فرسا له جناحان من رقا وی دي ګډیانو پمنس کې زمای و ګډۍ و داس په شکل وا او دو وزر مې ورته جوړې کړې مې ما ته چې دا څه شي دي قلت فرسی دا مې استه وای وای ومل الذي عليه دا د پاسه په دا دوه داسې څه شي جوړ دی قال جناحان دی وزر دي رسول الله مبارک وی چې ما اسمعت ان لسليمان خيلا لها خا وای ما تیل فرس له جناحان عجیب خبره ده اس دی وزر لري مون خلانه دی ورېدلی چې اسم چته وزر لري قال تما سمعت ان لسليمان خيلا لها جناحا عائشہ بی ورته یا رسول الله تعالی دی ورېدلی چې سليمان عليه السلام یو اصل لرلو وزر لرلي قالت فضحك حتى رايت نواجزه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خندل دومره یو خندل چې د جامع غاخونه ښکار شول پښمار یو څو حدیثو کې رسول الله مبارک دومره خندا کړی چې د جامع غاخ معلوم شوی نور داغه حالت اکثری تبسم او आवाज بنو پکې پښوند مسکاوا کوم روایتو کې چې دومره خله مبارکه خندا کې آزاد شوی دا چې د جامع غاخ کار شوی ناغه صحابه کرام ټول په نخ کړی دي چې دې کې دومره خندلي خندا کاکا خو تمام عمر کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړی هغه ناروا ده مقصد می داري چې دې کې دا خاوند د خپل بیبي سره اخلاق قرآنی حالات په دې انداز باندې دا پکاري دا شان رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی تاسو کې خسړ هغه دی چې څوک د خپل بیبي سره ښه چلن کوي وانا خیرکم لاهلی او زم په خپل کور کې ډېر ښه چلن لرم زما د بیبيانو سره رویه ډېره ښکلې ده دارنګ نبی علیہ السلام بل حدیث مبارک کې فرمایي اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا ومؤمنانو کې کامل ایمان والا هغه چې اخلاق ښکلي وي وخيارهم لنسائهم او په مؤمنانو کې بهترین او لوړ رتبه والا سره هغه دی چې بیبيانو سره چلن ښکلي کوي قرآنی حالات د بیبيانو سره په خطرې باندې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په صحابو کې تیز کړو او سم چې باز خلک ډیر تیز وي هغه بیبيانو څخه غږیږم نه نو دی وی والله ان كنا في الجاهليه ما نعد للنساء شيئا د جاهلیت په دور کې وې زمونږ رواج دا و چې موږ د بیبيانو ته هیڅ کار کې څه اختیار نه ورکولو موږ به دا بیخي نه چې ګینې بیبيان هم څه اختیار لري یا دوی ته حق لري نه دوی ته موږ ته اختیار نه ورکو حتی انزل الله فیهن ما انزل تر دې چې خدای تعالی د بیبيانو د حق متعلق آیتونه نازل کړل نو موږ پوه شو چې بیبي هم حق لري
نو بیا قصه کې وی ورځ داسې وا چې غسان بادشاہ او د غسانیانو د حمله په مدینه منوره خطر وا. نو زه داسې فکر کې ناستم، اذ قالت لي امراتي لو صنعت كذا وكذا، ما ته زما بیبي ویل کده سره کار دی کړی وې، لکه مشوره راکړه چې تاسو کوم ورچینی سیدا کیونی سیدا کافر مقابله کې مخې ته وځي، مشوره راکړه. بما ورتل چې وما لکی انت ولما ها هنا، تا ته وګوره د دې کار مشورو ته ستادي کې څه کار دی؟ دا خو د نارینهو کار دی چې جنگ کوي څه کوي، دې کار کې تا خبره ولې وکړه؟ ما ته زما بیبي ویل عجبا یا ابن الخطاب، اے د خطاب زویا، اے عمر سے تعجبی خبره ده، ما تريد ان تراجع انت وان ابنتك لتراجع رسول الله صلی الله علیه وسلم. تا ته هم یو خبرم نشو کولی، او استالور بی عائشہ صدیقہ تا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړی دا، او هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبرو جوابونه ورکړي، او تا ته خبر نشو کولی. حتی یذل یومه غضبان، دغه وخراشي چې عائشہ بیبي او رسول الله مبارک یې وش پسره مروري پکور کې سبا بیا پخلای دومره تیزه خبره ورته کړي. دوی چې خاص مالورم رسول الله ته جواب ورګرځي، ویاو دا خو قرآنی حالات د ډېرې غصې نه صادر راواخیست. اخذت ردائی ثم انطلق رالم لور بی بی صفیه رضی اللہ بی بی عائشہ بی بی صفیه رضی اللہ عنہا دا رالم بی بی صفیه رضی اللہ عنہا کرا اور تمویل چې انکی لتراجعین رسول الله حتی یظل یومه غضبان، تر رسول الله مبارک ته خبرې جواب ورکې، کله کله درنه یو ورځ مرور وي. فقالت انا والله لنراجعنا، او قسم بالله مونږ قرآنی خبرې دي کله کله جواب ورکو، یو شپه مرور یو سره. عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي د خدای په ذات مې قسم وي، اے بی بی صفیه ما ته د امام الانبیاء خدمت ته ورکړي، او که محمد رسول الله درنه خفشه نو رب ذل جلال بدن ناراض او خفوي. بیا راوته منوري بیبیانې وي، بی عائشہ صدیقہ رضی الله عنها ته ویل چې ما ته چا ویلي تاسو محمد رسول الله ته جواب ورکوي، وی راته وی چې عمر صاحب نور کار پاتې شو، زمونږ او د رسول الله مې کوم خبرې کې دي کې ستاسو کار وی کدا د رسول الله مبارک بیبی نه ما ورته ویلي وی، خو بس مې مونږ نه وروتم ته لګې شپې تیرې نه وی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم وخوړه د ټولو بیبیانو نه مرور، قسم بالله چې زب یو میاش دی بیبیانو کې وی تم نږدې کېږم نه مرور ته. بیبیانو ته نصر درغوښتي خاوندان چې بیبیانو ته سونی راوړي ته موږ ته سم نه دی اخس. رسول الله مبارک ورته چې ما سره اوسېږئ، هغه دنیا ته ما کوي، دی دنیا ته ما کوي، ما خو بیبیان دي طبيعت دی بیا به سغوښتي، قسم یې وخوړه نه بنځ دی کې ملاړو ته نه بلخانه ته ختم مرور. صحابه کرام خبر شو اوازه د سلاړه چې رسول الله مبارک ټولي بیبیان طلاق کړي، دا خو طلاق نو ایلادی طویلش قسم یې خوړلې. عمر فاروق رضی الله عنه ایرالم مسجد ته ګورم صحابه کرام ډلې ډلې ناس تیری سوق جاړي سو خفري، یو غلام دی رباح نامد اسود درنګ نه تور دی، بیبیانو ته د لرګو خادمو. ورته می ویل رسول الله مبارک ته ویل چې عمر راضي، هغه ورغه نبی اسلام ته وی چې عمر اجازه غواړي کې اجازه، واپس راغی وی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دومره خفه دی چې ما ته دا او د نه جواب رانک. ویلاړم منبر شریف ته راته اډه شم، خفا ناستم، بیا را پاسېدم. صحابي ته می ویل ورشه ما ته اجازه وغواړه، هغه چې لاړ بیا راغی وی دا او د نه جواب نه راکړي. او چې زه بیا تلم مسجد ته आवाज یو کړ چې نبی علیہ السلام وای راشه خو بل سړی مراواله. ویچرا لمبر چو ختم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو پوزي باندې یو بالغ ورته سر ته پروتو، بالغ ته چو قتل د کجوري ډډ چې په اوتراشه داغینه چې سپوګوزي هغه پوګ د مالو چو په ځای باندې بالغ کې چول شو، اولن دی په ځای پروتو. او د نبی علیہ السلام پونډای ته چو قتل د دې پوزي چاپې په پوندو کې لګېدلې، سر ته دې طرف ته یو شین منګې وړو کې منګې پروتو، او دیوال ته چو قتل دو ځړې سرمن نه او چې شوی دا جوړن دی، دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سرمایا. ویما و جوړل ما ته ویل پس جاړي څه چې دی جړای، ما ورته ویل چې کسرا او قیصر
کافران دي لیکن دنیا کې په قالینو مزلونه کوي. او تاسو امام الانبیاء حال دغه دی. ما ته ویل نه خوشحال چې موږ د پاره هغه دنیا او کفارو د پاره دا دنیا وی. بیا زما جړه ودرې دا. مې ورته وویل چې بیبیانې طلاق کړې دي. ما ته ویل چې نه ما ایلا کړې قسم مې خوړلې. نه هیڅ مشپو د عائشې بیبي کوټې ته ورغی. هغه ورته وایي تا خو میاشت ویلې وه دا خو نه هیڅ ورځ دا نه هیڅ شپه ده. رسول الله مبارک ورته وایي دا میاشت دا د نه هیڅ شپو. رسول الله مبارک هغه اخلاق د بیبیانو سره د دې نه ښکاره کېږي. او بیبي چې بیا خدمت د خاوند کوي نو بیبي خدیجه الکبرا رضی الله عنها د رسول الله مبارک ډیره تابعدار وه. کله به چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته ښه روټۍ راله د رنګ کې به تغییر راغی خفه به شو. چا به ترې پوښتنه وکړه چې ولې وی ما ته بیبي خدیجه الکبرا را یاده شو. دا هغه بیبي ده چې ډیره مالداره وه او د مالدارۍ په دور کې نبی علیه الصلاۃ والسلام د 25 کالو اول د ځان دپاره وکیل ونیو. په پیسو یې نیولي ځان سره چې پیسې به درکړم زما دپاره د شام نه تجارت کوه. او بیا د هغې نه پسې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نکاح وکړه. دې وخت کې نبی علیه السلام د 25 کالو. د فاطمې بیبي مور ده بیبي خدیجه رضی الله عنها ده. او چې کله کافرانو دا لیکل وکړل چې ابو طالب او خدیجه بیبي او نبی علیہ السلام باندې په مکه معظمه کې نه څوک ته خرڅوي نه به ته ساخلی او په بیت الله شریف کاغذ اویزان نه دی بیا لاړل شعب ابي طالب غرونو ته. د خدیجه بیبي سرمایه ختم شوه 3 کالو او د ابو طالب مال ختم شو. او خدیجه بیبي یو روایت کې وایي چې داسې حل په مونږ راغی چې مونږ به غیا او دونه پاڼې دا راشکولي اوبو کې به مو خوټولي او هغه به مونږ اسکلي. دا زمونږ په دې دشته کې زندگی وه. د همغې تکالیفو د لاسه بیبي خدیجة الکبرا وفاته شوې وه. او شان یې دومره اوچت دی. جبریل علیه السلام یو ځل نبی علیه السلام ته راغی او دې وخت کې خدیجې بیبي اوبه هم راخستې روټۍ هم راخستې او یو کاسه کې هم ګلې تیار کړې دی هم راخستې. د رسول الله خدمت ته روټۍ راوړي. جبریل علیه السلام راغی ورته وی یا رسول الله هذه خدیجه قد اتتك معها اناء فيه دام وطعام وشراب. یا رسول الله دا د خدیجه بیبي رااله هغه بهر وه. جبریل علیه السلام کمره کې دی. یا رسول الله دا د خدیجه بیبي را روانه ده لاس کې ورسره روټۍ ده اوبه دي او انګولې ترکاري ده. فاذا هي اتتك چې کله درته راورسېده فقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني. چې څنګه راورسېده نو زه خدای تعالی را لېږلم خدای تعالی مور باندې سلام وایي دې ته یې ورسوه. او جبریل علیه السلام ورته وایي چې زما سلام هغه م ورته ورسوه. زما سلام هم پې ووایه د رب کریم سلام هم پې ووایه. وبشرها ببیت فی الجنة من قصب. او زیری ورته ورکړه چې جنت کې د خدیجې بیبي یو ماڼۍ ده چې سوچه د ملغلرې نه جوړه ده جوهر نه جوړه ده هغې ملغلرې هغه ورته ورکړه خدمت. ولا نسب چې هېڅ تړتې به بیا هلته پې نه وي څه تکالیف چې و هغه د دې دنیا کې په ځان باندې تېر کړل. بهرحال د بیان خلاصه دا ده چې خپلو بیبیانو سره ښکلي اخلاق او په ښکلي تربیت کې وخت تېرول پکار دی. او اوس په اوچه باندې هغې ته ازار زورونه کول کنزل کول یا وهل د هغې په داسې والو سره چې د هغې نه وینه روانه شي روانه دي. رب کریم فرمایي فإن أطعن لكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. که بیبیان هم تابعدارې شوې نو بیا په بیبیانو باندې د حرج او د تکلیف لارې مه لټوئ. مه ورته کنزل کوئ مه ورته سپکې خبرې کوئ مه یې وهئ. رب کریم وایي ان أطعن لكم که تابعدارې وې چېرته نو چې تابعدارې دي د هغې نه بعد به د دې سره ښکلي اخلاق هغه اخلاق چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو سره کړي دي هغه خپلول پکار دی.